پر رمضان کې د روزه سره د روزي زیاتی هم ده، یعنی د روزه سره د روزو د نیولو سره د روزي زیاتی ده. الله تعالی ستاره رزق در زیاتی. نبی علیہ السلام فرمای مشکات روایت ده شهر یزاد فیه رزق المؤمن، رمضان هغه میاشت ده چې الله جل جلاله د مؤمن رزق پکې زیاتوي. اوس د رزق د زیاتېدو څو مطالب راځي چې رزق څنګه زیاتیش. بعض علما وایي چې د دې حدیث مطلب په دې باندې فټ کېدلی سي. هغه دا ده نبی علیہ السلام فرمایي چې درې انسانان دي چې الله جل جلاله داغه د خوراک حساب نه کوي، داغه د خوراک حساب الله جل جلاله نه کوي. اکم خلق دي په شرط د دې چې د دې د پیدایش او د مال ګټل به حلال وي، په حرام باندې نه وي. اکم خلق دي روزاتی سحری کون کی انسان او د الله جل جلاله په لار کې په بارډرانو درېدون کې مجاهد. دغه درې اشخاص. دویمه خبره ده چې مال هغه مال ده چې انسان خوري، دې ته رزق وایي. مشتاز خو رزق دې ته وایي چې د برج خلیفہ ورته وایي که چی ورته وایي د هغه برج سره خپل بنگله ورسو او داسې موټر ودرو ځان ته چې لکسس 570 دا موټر زموږ تر پښو لاندې او داسې جهازونه مو تر حکم لاندې، دې ته موږ رزق دې ته نه وایي. رزق هغه ته وایي چې تا وخوړله او تا وچښله، دې ته رزق وایي. ستا سره چې سپین زر دي، سره زر دي، دکانونه دي، مارکیټونه دي، بلډینګونه دي، دا رزق نه دي، داسې انعام او احسان دی پتا. ځکه دا ضرورت نه ده، ځکه یو انسان چې بلډینګ ونه لري دا ژوندی پاتې کېږي، خود پاتې شي. یو سړی جاز ونه لري ژوندی پاتې شي، یو سړی ټانګونه ونه لري ژوندی پاتې شي، خو چې ډوډۍ ونه خوري ژوندی نه پاتې کېږي. نو ځکه یو انسان ته چې کله دا سوچ ور پیدا سي چې په رمضان کې زما د مال حساب نه اخیستل کیږي، هغه ډیر مصرفي د عام روزو په مقابله کې. ځکه په رمضان کې غریب انسان هم د عام روزو په نسبت باندې خوراک ډیر کوي او مصرف ډیر کوي، خرچه ډیر کوي، ادبوجي در خله خلاصه کړي. دویم دا ده چې مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حدیث ما تاسو ته پیش کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا میاشت د خواري د غمخواري میاشت ده، د همدردۍ میاشت ده. نو ځکه په دې میاشت کې هر انسان کې کم از کم دومره جذبه الله تعالی ور پیدا کوي چې د بل سره همدردي وکړي، د بل سره همکاري وکړي، د بل سره مرسته وکړي. او د برکت دوه صورتونه دي چې الله تعالی څنګه برکت ورکړي. یو قسم برکت دادا چې الله جل جلاله مخامخ پستر کو یو شی لیدل سوی شی باندې برکت اجدي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې پیالې اوبه په 300 کسانو ته ورسېده. رسول الله ورک یو پیاله 300 کسان په اوبه سوله، دې ته برکت وایي چې په ظاهر لیدل سوی شی باندې الله تعالی برکت اجدي ساتي شي. بل دویم صورت دادا د برکت چې مال ستا څومره وي دومره به وي، لیکن ستا ټول ضرورتونه پوره کیږي او چپه وراسته خرچه الله جل جلاله په تا باندې نه کوي، هغه په تا معافي شي. نو الله جل جلاله چې کوم عمل تا ته بهتر وشماري هغه الله تا ته درکوي. او د روزي څخه بعض علما روحاني غذا هم اخلي. د انسان روحاني غذا انسان صوفیه کرام فرمایي چې په رمضان المبارک کې انسان ته چې څومره روحانيت کې سکون ملاويږي هغه ما سوا په رمضان کې په بل میاشت کې نشته. خو د احادیثو د ظاهر څخه چې کوم مطلب هغه معلومي هغه داده